او درېیمه کلمه په معنا او په ترجمه سره به موږ ته وایو انشاءالله. د درېیمې کلمې نوم چې دی هغه تمجید دی، یعنی درېیمې کلمې تمجید او د تمجید معنا چې ده هغه بزرګي ده. سبحان الله پاک دی د الله ذات. د الله ذات د هرې برایي څخه، د هرې ګناه څخه، د هرې عجز څخه، د عجزي څخه د الله تعالی ذات چې دی هغه پاک دی. اور والحمد لله او تمام تعریفات چې دی، حمد چې دی هغه ټول الله لره دی. صحیح سلو. ولا اله الا الله او نسته لایق د عبادت سواه د الله نه. والله اکبر الله تعالی چې دی هغه تر ټولو لوړ ذات دی، تر ټولو لوی ذات دی. ولا حول ولا قوة د ګناهونو څخه د بچ کېدو طاقت او د نیکیو د ښو اعمال توفیق چې دی هغه صرف او صرف د الله له طرفه څخه دی. علی العظیم الله تعالی چې دی هغه بلند او د عظمت والا ذات دی. نو پوره کلمه به داسې وایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دغه درېیمې کلمې فضایل هم ډیر دي. وایي کوم څوک چې دا درېیمې کلمه ووایي چې په ورځ کې څه صغیره ګناوې کړې وي، الله تعالی به هغه ګناوې ټولې ور معاف کړي. نو په دې کې د الله تعالی زیات تعریف دی په دې کلمه کې. دا کلمه ډیر وایست او دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ چې څومره خلک یې شیروي، الله تعالی دې د هغو په عمر کې برکت واچوي. جزاکم الله خیرا.